السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي تاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د فیسبوک آیډي ورختم کړئ. دا ډېره اسانه طریقه سره ده او ملګرو دا تاسو کولی شئ چې په 2 فیسبوک اکاونټ باندې وکړئ. یعنې 2 ځایه به تاسو خپل اکاونټ خلاص شي، بیا تاسو کولی شئ چې د دغه در چا آیډي وربنده کړئ. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او دغه رقم زموږ ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که تاسو هره ویډیو غواړئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو د چینل سبسکرایب مه هېروئ. نو ملګرو راځئ تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ خپل اوریجنل فیسبوک اکاونټ به خلاص کړئ. یعنې فیسبوک اکاونټ به تاسو خلاص کړئ. دلته به تاسو هغه سړی پیدا کړئ د کوم سړي آیډي چې تاسو وربندول غواړئ. نو ملګرو زه راځم، زما یو ملګری ده د دغه په نامه ده، زه اوس هغه پیدا کوم. ملګرو دلته به تاسو راسئ ملګرو، خپل ملګری د بلال علي په نامه ده. نو تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو مثال د هر سړي آیډي بندوئ تاسو به د هغه آیډي خلاصه کړئ او بیا به دلته تاسو راسئ د مور آپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته به کاپي لینک ټو پروفایل وي. دا لینک به تاسو په خپل اوریجنل فیسبوک اکاونټ کې خلاص کړئ، یعنې کوم فیسبوک چې په موبایل کې یې. بیا بیرته تاسو لاړ شئ، دا به ټول فیسبوک څخه بوځئ. یو فیسبوک راځي د لیټ په نامه ده، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. بیا به دلته تاسو راسئ هغه سړی به پیدا کړئ. نو ملګرو هغه سړی د چا په نامه اوس یې ګورو. نو ملګرو د بلال علي په نامه ده. اوس به تاسو راسئ دلته به هغه سړی پیدا کړئ د بلال علي په نامه نه. ملګرو نو ملګرو ګوره د بلال علي په نامه د هغه سړی به بیرته تاسو دلته پیدا کړئ. دلته به تاسو په دغه باندې کلیک سره وکړئ د هغه په پروفایل. د هغه په پروفایل سم کلیک وکړئ. دلته به تاسو راسئ مور ته چې رالاست ګیو پیډ بیک اور ریپورټ دس پروفایل، په دې باندې به کلیک سره وکړئ. دلته به ملګرو تاسو راسئ په دا پیک اکاونټ، دا پیک اکاونټ لیکلی ده، په دې به کلیک سره وکړئ. دلته به تاسو سینډ وي. ملګرو کله سینډ وي بیا به دلته تاسو راسئ ریپورټ پروفایل به وي. ریپورټ پروفایل سم والئ او بیا به دلته تاسو راسئ دلته آی بلیو دیٹ دس goes to against Facebook community standard، په دې به ټیک مارک شان سره ولګوئ او د هغه رقم به دلته تاسو چوز کړئ سبمیټ ریپورټ وي. ملګرو کله چې سبمیټ ریپورټ وي یا ریپورټ به دلته ډن سي، کله چې ریپورټ دلته ډن سو ملګرو اوس به تاسو ډن پسې ووئ. بیرته به ولاړ شئ خپل فیسبوک آپشن ته. فیسبوک آپشن ته ولاړاست دلته به لاندې راسئ ریپورټ ا پرابلم، په دې باندې به کلیک سره وکړئ. ریپورټ ا پرابلم باندې سم کلیک وکړئ ملګرو. بیا به دلته تاسو راسئ ریپورټ ټایم لاین، په دې باندې به کلیک سره وکړئ. ریپورټ اینډ ټایم لاین سلیکټ کړئ ده ملګرو، په دې به کلیک وکړئ. کوم لینک چې هلته تاسو کاپي کړی وو هغه به دلته تاسو پیسټ کړئ. نو ملګرو دلته زه راځم هغه لینک پیسټوم. دا ما له مخه یوه آیډي چې کوله چې دا کار کوي که نه کوي. نو ملګرو هغې کار وکړئ. نو اوس زه غواړم ستا بل آیډي هم زه تاسو در وښیم، په هغه باندې زه تاسو ویډیو جوړ کړم. ملګرو دغه طریقه چې تاسو استعمالوئ دا په 100 کې 100% کار کوي. لینک به دلته تاسو پیسټ کړئ. ملګرو اوس درته موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره نه جوړوو چې کومه ویډیو کار نه کوي. نو کومه ویډیو چې موږ ستاسو لپاره جوړوو موږ هغه وارې خپله ګورو چې آیا دا کار کوي که نه کوي. بیا چې کله هغه کار وکړي بیا په هغه باندې موږ تاسو ته ویډیو جوړوو. نو ملګرو دغه طریقې چې ما استعمال کړه دغه کار وکړئ. بیا له ما څخه په فیسبوک په دغه کې یوټیوب کې ډېر سوالونه وشو چې موږ څنګه کولی شو چې د بل چا د فیسبوک اکاونټ ور ختم کړو. نو نن زه راغلم ملګرو په هغه باندې ستاسو ته یوه کوچنۍ ویډیو جوړوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د فیسبوک آیډي ور ختم کړئ. نو ملګرو په دغه طریقه تاسو کولی شئ. دا به تاسو ملګرو اوس هم درته وایم په 2 فیسبوک اکاونټ کې به استعمالوئ. په یوه کې به خالي لینک کاپي کړئ، بیا به په لیټ کې راسئ دلته به تاسو هغه دلته دغه کومه طریقه چې ما تاسو ته در ښودلې ده هغه به دلته تاسو اپلای کړئ. هغه خط به هلته ملګرو دا خط چې کوم ما لیکلی ده دا به تاسو له ویډیو سره ولیکئ، په بل نوټبوک په کاپي کې به سره ولیکئ یا بیا په واتساپ کې یو چا ته ور ولېږئ. بیا بیرته را هغه ځای را کاپي کړئ، دلته بیا پیسټ کړئ او هغه لینک به هم دلته چیز کړئ پیسټ کړئ. کله چې دغه دواړه دلته تاسو پیسټ کړل بیا به سبمیټ ووایئ. ملګرو کله چې تاسو سبمیټ ووایئ ګوره هغه کوم ریپورټ چې و هغه وشو ملګرو. اوس په 24 ګنټې اندر کې دغه آیډي چې ده دا له ټول فیسبوک څخه ختمیږي. نو ملګرو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې د بل چا د فیسبوک اکاونټ ور ختم کړئ او دا په 100 کې 100% کار کوي. او ملګرو خدای دې وکړي چې اوس تاسو زموږ ویډیو خوښه سوې او د هغه رقم نورو ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ په خپل چینل کې ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیو اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیو کې. د خدای په امان.